هغه خواږه چې د ناروغۍ لامل نه کیږي. دا خبره موږ ټولو ته څرګنده ده چې د خواږو یا قندونو زیاته کارونه د روغتیا لپاره بېلابېل زیانونه لري او موږ په بېلابېلو ناروغیو اخته کوي. خو ستونزه دا ده چې ډېری کسان نشي کولی چې د خواږو له خوراک څخه ډډه وکړي، ځکه دوی خواږه خوښوي او هره ورځ زیاته اندازه خواږه خوري، چې د دې خواږو له امله بیا په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي. هغه کسان چې خواږه خوښوي د دې لپاره چې روغتیا ته یې زیان هم ونه رسیږي، کوم خواږه باید وخوري؟ آیا داسې خواږه شته چې روغتیا ته زیان ونه لري؟ په دې اړه په دې ویډیو کې معلومات ترلاسه کړئ. د ډېری خواږو یا قندونو کارونه روغتیا ته ډېر زیانونه لري، خو داسې خواږه هم شته چې روغتیا ته نه یوازې دا چې زیان لري بلکې ګټه هم لري او موږ کولی شو چې دا خواږه په ډاډه زړه وکاروو. لکه دا خواړه چې په لاندې ډول وړاندې کیږي. لومړی، خرما. هغه خوږه ماده چې د خوږوالي ترڅنګ نورې بېشمېره ګټې هم لري. خرما چې د ویټامینونو ترڅنګ د اوسپنې، پوټاشیم او کلسیم لرونکې ماده ده، موږ کولی شو چې دا ماده د خواږو په حیث وکاروو چې هم مزهداره خواړه دي او هم د روغتیا لپاره بېشمېره ګټې لري. دوهم، شات یا عسل. دا طبیعي خواږه د خوږوالي ترڅنګ ګټور طبیعي خواږه دي چې دا خواږه د اکسیدانونو لرونکي دي چې کارونه یې په خوند او مزې سربېره د بدن د دفاعي سیستم د پیاوړتیا لامل هم کیږي او دا طبیعي خواږه بېشمېره نورې ګټې هم لري. دریم، انځر یا انجیر. انځر هغه میوه ده چې لږ اندازه سوډیم او ډېر پوټاشیم، میګنیزیم، اوسپنه او ویټامین سي لري. دا وچه میوه موږ هم د خواږو په ډول کارولی شو چې خوړل یې د خواږو ترڅنګ د روغتیا لپاره هم ډېرې ګټې لري او حتی دا میوه د ځینو ناروغیو لپاره د درملو په حیث هم کارول کیږي. څلورم، توت. توت هغه میوه چې موږ کولی شو هغه د خواږو په حیث وکاروو. که د نورو مصنوعي خواږو پر ځای موږ په خپل ورځنیو خوړو کې وچ توت وخورو، نه یوازې دا چې د نورو مضره خواږو له زیانونو به خلاص شو، بلکې هغه ګټې چې دا میوه یې لري له هغې څخه به هم برخمن شو. پنځم، ممیز. دا وچه میوه هم موږ په خپلو ورځنیو خوړو کې د خواږو په حیث کارولی شو چې خوړل یې بېلابېلې ګټې هم لري، ځکه دا میوه د اوسپنې او ویټامینونو لرونکې ده. نو که غواړئ چې روغتیا لرونکی ژوند ولرئ، هڅه وکړئ چې مصنوعي خواږه ونه کاروئ او د خواږو په حیث دا طبیعي خواږه او میوې وکاروئ. هر هغه مصنوعي خواږه چې په بازار کې پلورل کیږي له حده ډېره بوره پکې کارول کیږي. د بورې او مصنوعي خوږو خوړل مو پر بېلابېلو ناروغیو اخته کوي.